دا څو څیزونه دي په اور وسوځي، تور نقابونه دي په اور وسوځي، د بلاګۍ نه ښاپېرۍ جوړه کړي. سیدي صاحب د بلاګۍ نه ښاپېرۍ جوړه کړي، دا میکپونه دي په اور وسوځي. یو نظم در سره شریکوم زه خو داسې هر انسان نه مې ګیله ده، له افغان نه مې ګیله ده، کافر هسې هم کافر دی، مسلمان نه مې ګیله ده. هر انسان نه مې ګیله ده، له افغان نه مې ګیله ده، کافر هسې هم کافر دی، مسلمان نه مې ګیله ده. د حکومت ظلم مې ولید، د ملت ظلم مې ولید، د طالب د لاسه تنګ شوم، ډېر وحشت ظلم مې ولید. د حکومت ظلم مې ولید، د ملت ظلم مې ولید، د طالب د لاسه تنګ شوم، ډېر وحشت ظلم مې ولید. یوه مور لرم بې کسه، یوه خور لرم بې کسه، زه افغان یتیم بچی یم، یو دوه نور لرم بې کسه. له خپل ځان نه مې ګیله ده، کلیوال نه مې ګیله ده، په واده کې مصرفونه شیندل کېږي، بانکنوټونه، په لسګونو موټرونه، ګلپوشونه، چکرونه، هوایي ډزې هم کېږي، خوشحالي وي او جشنونه د ریا لپاره کېږي څو څو ورځې خیراتونه. خله تا مې هم ګیله ده، د ملا مې هم ګیله ده، هره ورځې بیانات کړي په زکات او په خیرات کړي. خله تا مې هم ګیله ده، د ملا مې هم ګیله ده، هره ورځې بیانات کړي په زکات او په خیرات کړي. څوک چې دا کارونه وکړي خدای به یې پورته درجات کړي. خدا نه وایي ملا صاحب چې د دین حقداران څوک دي، فقیران مسکینان څوک دي، چې دا حق اول د چا دی، د غریب که د ملا دی. د حاجي صاحب حال ته ګوره، د سخي صاحب حال ته ګوره، د حاجي صاحب حال ته ګوره، د سخي صاحب حال ته ګوره. کال کې څو ځلې عمرې ته، مدینې منورې ته، هم مکې معظمې ته. مصرفونه دې حساب کړه، سفرونه دې حساب کړه، چکرونه دې حساب کړه، او په حج کې چې دې کړي مننه انشاءالله. مصرفونه دې حساب کړه، سفرونه دې حساب کړه، چکرونه دې حساب کړه، په حج کې چې دې کړي ګناهونه دې حساب کړه. خپل موبایل ته نظر وکړه، انځورونه دې حساب کړه. چې له حج نه بېرته راشي اسرافونه دې حساب کړه. خپل ګاونډ کې دې سوچ وکړه، خپل مسکن کې دې سوچ وکړه. غریبان څومره ډېر شوي، مسکینان څومره ډېر شوي، کونډې هم له حده تېرې، یتیمان څومره ډېر شوي. خپل ګاونډ کې دې سوچ وکړه، خپل مسکن کې دې سوچ وکړه. غریبان څومره ډېر شوي، مسکینان څومره ډېر شوي، کونډې هم له حده تېرې، یتیمان څومره ډېر شوي. له ځوانانو هم ګیله ده، له ځوانانو نه ګیله ده، هلکانو نه ګیله ده. ستا نخرې د څو روپو دي، تماشې د څو روپو دي، ته ګناه په پیسو واخلې، ستا نشي د څو روپو دي. هر واده او هر اختر کې دا جوړې د څو روپو دي. ستا کارونه چکرونه، نوي نوي پیشنونه، ستا کارونه چکرونه، نوي نوي پیشنونه. دا پردی فرهنګ دې راوړ، اوس ګیبي شو پرتوګونه. مننه. ستا له یو ګیبي پرتوګ نه به څو جوړه جامې وشي، کمیسونه، پرتوګونه، د یتیم بدن به پټ کړي شي پوره به یې ارمانونه. ستا له یو ګیبي پرتوګ نه به څو جوړه جامې وشي، کمیسونه، پرتوګونه، د یتیم بدن به پټ کړي شي پوره به یې ارمانونه. ستا عمل ته کتاب شته دی، بیا د هر شي حساب شته دی. ستا عمل ته کتاب شته دی، بیا د هر شي حساب شته دی. بس کیسې دي دومره ډېرې او ګیلې دي دومره ډېرې، بس کیسې دي دومره ډېرې او ګیلې دي دومره ډېرې. زه به کومه وایم او بس تا ته به څه وایم. تا ژمله ورته وایه، دا ټپه ده ورته وایه. ته مې خالق نه یې مخلوقه، ته مې خالق نه یې مخلوقه، خالق مې بل دی له تا ښه به مې ساتي نه. په یو بیت درنه اجازه اخلم چې الفت صاحب بیت دی وایي چې تعبیر یې کړی ما په ظالمانو به چپه شي، تعبیر یې کړی ما په ظالمانو به چپه شي، چپه کاکل مې خوب کې د جانان لیدلی دی.